فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. فرعون ویل ای هامانه زما لپاره یوه لوړه ماڼۍ جوړه کړه ښایي ځینو وسایلو ته ورسېدی شم اسمانونو ته د ختلو وسایل او د موسی خدای لږ ووینم ما ته خو دغه موسی دروغجن ښکارېږي په دې توګه د فرعون لپاره د هغه بدعملي ښایسته کړی شوه او هغه له سمې لارې نه منع کړی شو د فرعون ټولې دسیسې د هغه د خپلې تباهۍ په لاره کې په کار واچول شوې. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. هغه سړي چې ایمان یې راوړی وویل ای زما قومه زما خبره ومنئ زه تاسې ته سمه لاره ښیم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ای قومه دغه دنیوي ژوند خو څو ورځې دی د تل تر تله استوګنې ځای خو آخرت دی. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. څوک چې بدي وکړي هغه ته به هموغومره بدله ورکړی شي څومره چې هغه بدي کړي وي او څوک چې ښه عمل وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې هغه مؤمن وي دغسې ټول خلک به جنت ته داخل شي چې هلته به هغو ته بې حسابه روزي ورکړی شي. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ای قومه ښه نو دا څه پیښه ده چې زه خو تاسې د خلاصون خواته رابولم او تاسې ما د اور خواته بولئ. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.